wo وای چیرته wo وای چیرته جملې په کې جوړو دوه جملې زه جوړم یو جمله تاسو جوړه کړئ کله چې موږ چاته وایو ته اوس چیرته اوسېږې کنه یو ځای بدل کړی وي موږ ورته وایو ته اوس چیرته اوسېږې دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wo wohnst du jetzt wo wohnst du jetzt د یو کس لپاره استفاده کیږي او که موږ وایو دوی یا هغوی چیرته ژوند کوي یا چیرته اوسېږي د بل چا باره کې خبرې کوو د یو څخه زیات کسان دي هغوی یا دوی چیرته ژوند کوي یا چیرته اوسېږي دا جمله په الماني ژبه داسې وي wo wohnen sie wo wohnen sie دوستانو ګرامټیکلي یا ګرامري اصطلاحات ته ډېر فکر کوئ مهم نکتې دي مهم اصطلاحات دي او جملې دي امتحان کې هم په درد خوري او تاسو د روانې ژبې ښې زده کیږي کله چې موږ وایو ته چیرته کار کوې ته چیرته کار کوې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ